بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د اتم صنف كتاب اوم درس الدرس الثامن حسد الغراب. د قارغه کینه، حسد بغض او کینه ته وایي کنه، او الغراب په عربي کې کارغه یا قارغه ته ویل کیږي. نو راځو ګورو چې حسد الغراب کې نن څه وایو. منګه المشهد الاول، المشهد الثاني او المشهد الثالث لوستل دي. دا یو مشهد هغه څه یو سيناريو مونږ تخکاره کوي. نو دا درېمه سيناريو ده. الحوار، شعر احساس وکړ، شعور وکړ یا خبر شو الغراب قارغه بالحسد په کینې سره. وقال او ویل ما احسن حياتهم. د تعجب خبره ده، نه ګوره دا د تعجب نه خبره. ما احسن حياتهم یا حياتهم. حسن په عربي کې ښه ته ویل کېږي. ښه احسن مقایسوي ده، لکه انګلیش کې کمپیریټیو ډیګري وي کنه. ښه ډېر ښه، حسن احسن ډېر ښه، لکه پښتو دری کې بهتر وایو کنه. یو ښه دی، یو بهترین دی. نو ما احسن حیاتهم، څه ښه ژوند دی. پښتو کې موږ داسې نه وایو څومره ښه یا څه ښایسته. پښتو کې موږ لنډ داسې ما احسن حیاتهم، څه ښه ژوند دی. انا وحید، زه ځان ته یم. وهم جماعه، او هغوی ډله ده، ټولګی دی، ټول دي. یعنی اول به هم داسې لفظ باندې مطالعه کو، بیا به جمله وار په آخر کې مطالعه کو. ذهب لاړ، الغراب قارغه، الى العصفور مرغۍ ته. ذهب الغراب الى العصفور، قارغه مرغۍ ته ورغی. وقال او ویل ما اتعبك يا عصفور. ما اتعبك، اوس دلته یو قسم ده ما اتعبك چې ستړی کړی. خو دلته اوس دا ولې د سینې ترجمه کو چې پوښتنه ده، ځکه دلته باید سوالیه نښه وي. خو دا چې سوالیه نښه ده، نښه نه ده د تعجب نښه ده. لکه زه چې چاته وایم ته څوک یې چې ما سره جنګ کوې، نو ما ته نه وایي چې زما نوم فلانکی دی، زما د پلار نوم فلانکی دی، زه د فلانکي ځای یم، زه ځکه تا سره جنګ کوم. نه، درته وایي ته چېرته ته څوک یې چې ما سره جنګ کوې، هغه خپل ځان ته څوک یې چې ما سره جنګ کوې. دا سوال داسې استفهامي سوال نه دی، استنکاري سوال دی. ان شاء الله د نحوی سر برخه کې به موږ استفهامي، استنکاري او د سوالونو نورې برخې هم لولو. ما احسن حیات او برخه. ما اتعبك يا عصفور، څومره ستړی مرغۍ. مرغۍ ته وایي ته څومره ستړی. انت ته طول النهار، د ورځې په اوږدو کې تعمل کار کوي. انت طول النهار تعمل، ته د ورځې په اوږدو کې کار کوي. خو لکه دلته چې لیکل داسې ویل شو ټوله ورځ کار کوي، د ورځې په اوږدو کې کار کوي. والضفدعة تتهادى، او چونګښه چې دی دلته لیکلي چې ډډه په ډډه اوړي کنه. خو دلته مطلب ترې هماغه ډډه په ډډه اوړي دی. سسته بلا وي، پښتو کې سسته بلا ده، هسې خوځېږي را خوځېږي اوړي. والارنب، او سوی نائمة ویده ده، فی البیت، په کور کې. لږ مخکې مشهد یا سیناریو کې موږ وویل چې مرغۍ، سوی او چنګښې دوی په خپل منځ کې سره اتفاق وکړ او ملګرتیا یې جوړه کړه، یوه ډله یې جوړه کړه، هغوی کارونه کول. اوس راځو قارغه چې دی هغه حسد او کینه خپله ښیي او د دوی بې اتفاقۍ لپاره هلې ځلې کوي. فکر العصفور، چې مرغۍ اوس سوچ کوي چې دا خو رښتیا لکه چې زما کار ډېر زیات سخت دی او زه ټوله ورځ ستړی یم. فکر العصفور، مرغۍ فکر وکړ. وقال او ویل شکرا، مننه. سأغیر، زه به بدل کړم، عملي، زما کار. فرح الغراب، قارغه خوشحاله شو. ونعقه، نعقه او غږ یې وکړ. ما مخکې تاسو ته ویلي په یو درس کې چې په عربي ژبه کې هر حیوان خپل غږ لري. لکه زئیر د زمري آواز دی، نهیق الحمار د خر आवाज دی، نعیق د قرغه आवाज دی، نقنقه د چنګخي आवाज دی.
فرح الغراب ونعق. نو ځکه لومړی کوم پلان چې و لومړی چلې چې و هغه ګزار یې وکړ او په ځای ولګېده. ونعق وواز یې وکړ. ثم اسرع او بیا ورتیز شو الى الضفدعة چنګښې ته. وقال او ویل یا مسکینه ای غریبي ای مسکینې اوس لګیا دی چا سره چنګښې سره. انت ته کل یوم ټوله ورځ هره ورځ دواړه ویلی شو کل یوم هره ورځ غارقة فی الماء په اوبو کې ډوبی غرقی. والعصفور مستریح او مرغۍ چې ده هغه ارامه ده. والارنب فی نعیم او سوی چې دی په مزو کې ده. قالت الضفدعه چنګښې وویل شکرا مننه سأغیر عملي زه به خپل کار بدل کړم. فرح الغراب کارغه بیا هم خوشحاله شو. واسرع او تیز شو الى الارنب سوی ته. وقال لها او ورته ویل العصفور يشم الهواء النقي. العصفور مرغۍ يشم پښتو کې ورته څه وایو کشکوي بوی کوي. الهواء النقي صفا هوا ځکه عموما مرغۍ پاسه لوځي که نه دلته خو مرغۍ ویل چې زه اسانه تلی راتلی شمه نو هغه پاس ګرځي هوا صفا اخلي. والضفدعة تتنزه في الماء او چنګښه تتنزه پاکیږي پاکوالی کوي فی الماء په اوبو کې. دلته یې لیکلي دي غوټې وهي غوټو تتنزه بیخي غوټو ته نه وایي تتنزه لکه یو حدیث دی که نه کان لا یتنزه من البول د تشو میتیازونه چې دی ځان نه صفا کو نو تتنزه فی الماء د پاکوالي لپاره ده. التنزه عربي کې پاکوالي ته وایي ځکه اوبو کې چې چنګښه ځي نو هره ورځ تقریبا داسې دي لکه صفا کېږي چې لامبي لامبي که نه نو تتنزه فی الماء صفایي کوي پوږي. وانت او ته سجینة البیت د کور بندیوانه یې لکه جیل کې چې وي که نه سجن جیل ته وایي سجینه جیلی بندیوانه. قالت الارنب سوی وویل شکرا مننه سأغیر عملي زه به خپل کار بدل کړم. فرح الغراب کارغه خوشحاله شو. ونعق بیا خپل اواز وکړ. وقال ما اسعدني ویل څومره خوشحاله یم قد نجحت زه کامیاب شوم کارغه لګیا دی. وګورو چې لاندې بل سیناریو هم لري که نه فکر کوم دوی بیا خپل منځ کې ما خو کله لوستی نه ده زه عموما داسې خاص تیاره نه کوم چې راځم کېدای شي د دوی ملګرتیا یې حتما خرابه کړې وي. ګور اعاده توزیع العمل بیا د سر نه کار ویشل کېږي. نو راځو یو ځل بیا وایم خو دا ځل یې روانې معنا سره لفظ په لفظ معنا سره نه انشاءالله که چا بیا هم لفظ په لفظ معنا ته ضرورت او اړتیا وه همدا ویډیو د سر نه کوي. حسد الغراب د کارغه کینه. الحوار شعر الغراب بالحسد کارغه د کینې احساس وکړ. وقال او ویل ما احسن حیاتهم څومره ښه ژوند دی. انا وحید وهم جماعه زه یوازې یم هغوی ډله ده. ذهب الغراب الى العصفور کارغه مرغۍ ته ورغی. وقال ما اتعبك يا عصفور ته څومره ستړی ای مرغۍ. انت طول النهار تعمل ته ټوله ورځ یا د ورځې په اوږدو کې کار کوي. والضفدعة تتهادى او چنګښه ارامه اوړي راوړي. والارنب نائمة في البيت او سوی په کور کې ویده ده. فکر العصفور وقال مرغۍ فکر وکړ او ویل شکرا سأغیر عملي مننه زه به خپل کار بدل کړم. فرح الغراب ونعق کارغه خوشحاله شو. ونعق او اواز وکړ. ثم اسرع الى الضفدعة او بیا چنګښې ته ورتیز شو. وقال او ویل یا مسکینه ای مسکینې انت کل یوم ته هره ورځ غارقة فی الماء په اوبو کې ډوبی. والعصفور مستریح او مرغۍ چې ده هغه آرام ده. والارنب فی نعیم او سوی په مزو کې ده. قالت الضفدعة چنګښې وویل شکرا مننه سأغیر عملي زه به خپل کار بدل کړم. فرح الغراب کارغه خوشحاله شو. واسرع الى الارنب او سوی ته ورغی په منډه ورغی.
تیز ورغی وقال لها وی ویل ورته العصفور يشم الهواء النقي مرغی چې د تازه هوا اخلي صفا هوا اخلي النقي هم صفا ته وایي والضفدعة تتنزه في الماء او چنګکه په اوبو کې پاکیږي وانت سجينة البيت او ته د کور بندیوانه یې قالت الارنب سوی ویل شکرا مننه سأغير عملي زه به خپل کار بدر کړم فرح الغراب قرغ خوشاله شو ونعق او آواز وکړ وقال او وی ویل ما اسعدني څومره خوشبخته یم څومره خوشاله یم قد نجحت زه کامیاب شوم معاني الكلمات لولو تدريبات بیا په بل درس کې ولولو تتهادى تتمايل يمنة ويسرة چپ طرف ته او خي طرف ته او لکه بعض خلک هم چیزي داسې کیږي کنه یو وخت هم چې چپ خپل کې دي داسې شي چې خي خپل کې دي داسې شي نعق صوت الغراب نعق د قرغه غږ دی يشم يحس يشم دي ته بوی کش کوي او يحس احساس کوي دا بيخي مترادف المعنى نه دي دا هر یو بل معنی لري خو تقریبا نږدې دي د عربي کې معنی ده النقي الصافي النظيف تتنزه تتجول بذي سجينة أسيرة ورپسې تدریبات دي او دا تدریبات به ان شاء الله پر راتلونکي درس کې ولولو دلته تتنزه هم د تتجول په معنا ورکړی دی چې نور والله عالم زه تر خپل اندازې چې وایم دا هم صحیح نه دی ځکه تتنزه مطلب پاکی ده التنزه تاسو وګورئ ډکشنریانو کې مو ګورئ هغه کې مو ګورئ دلته نه پوهیږم ولې ورته تتجول مطلب چکرې وهي ګرځي را ګرځي او معنا ورکړی ده والله عالم کېدای شي دا هم صحیح وي نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی زه اصغر صلاح مو په لوی رسپارم که چا سره پوښتنه وي بېغمه مطرح کولی شئ ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل والى اللقاء القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته